دا چې نن موږ او تاسو د ازادۍ د عنوان لاندې راغونډ یو. ازادي او حریت دا د رب العالمین یو عظیم نعمت دی چې په د خپلو بندګانو باندې فرضو کړی او الحمدلله نن ترېنه موږ او تاسو برخمن یاستو. علما د لغتو په خپلو کتابونو کې د حریت عنوان داسې انداز کې تشریح کوي چې حریت چاته ویلی کیږي او د حریت مقصد څه شی دی. دوی وی حریت عبارت دی د آزادۍ د انسان نه د تسلط د غیر. یو انسان باندې څوک تسلط لري او دغه انسان د هغې تسلط نه خلاص شي او د هغې تسلط نه آزاد شي، دې شي ته ازادي ویلی کیږي. دا تسلط په انسان باندې په دوه ډوله دی. یو تسلط دی د ظاهر د لحاظه او یو تسلط دی د معنویت د لحاظه. کله داسې وي انسان چې د چا تسلط ور باندې وي په ظاهري طور باندې، لکه مثلا د یو چا په لاس کې اسیر او بندي، د چا په لاس کې قیدي، په لاسونو پښو کې د اتکړۍ او زولنې پرتې وي او یو دور داسې راشي چې د لاس نه د اتکړۍ او زنځیرونه لرې شي، د هغې انسان د تسلط نه خلاص شي، دام ازادي ده. کله ازادي داسې وي چې یو انسان معنن د چا د سلطې لاندې وي، ظاهر کې په خپل کور کې ناست دی، په خپله مځکه ګرځي، په خپل سرک ګرځي، خو اما در حقیقت د معنویت د لحاظه آزاد نه، فکری غلام معنن د هغې انسان تسلط وي پتا باندې، د ستا منفعت ګټه ترې بل څوک اخلي، ستا د کړو ثمره بل چاته رسیږي، ستا د قربانۍ ثمره بل چاته رسیږي. یو دوران داسې راشي چې الله تعالی دې د دغه انسان د هغې سلطې نه خلاص کړي، ګټه کوي، خواري کوي، منفعت خپله خوري، ستړیاوې تیروي، منفعت خپله خوري، منډې او تکلیف برداشت کوي، ګټه د ځان ته ده او ګټه د خپل اهل او عیال او خپل هیواد ته ده. نو دا د هغې ازادۍ دویمه نوعه ده چې دې ته معنوي ازادي ویلی کیږي. معزز سامعینو، په دغې دواړه لحاظه باندې ازادي او حریت دا د رب العالمین یو عظیم نعمت دی. که یو انسان الله تعالی د چا د ظاهري سلطې نه خلاص کی او که یو انسان د معنویت د سلطې نه انسان خلاص کی، په دغې دواړو حیثیتونو باندې ازادي د رب العالمین یو عظیم نعمت دی. کوم اولس ته چې دغه ازادي الله تعالی ور په برخه کې، هغه اولس ته د دغې ازادۍ شکر ادا کول پکار دي. مسلمانانو ورونو، نن مونږ او تاسو د ازادۍ د عنوان لاندې راغونډ یو. مونږ که وګورو په دغې 21 کاله ژوند او زندګي کې دوه قسمه غلامانو مونږ او تاسو. ظاهري سلطه هم را باندې وه، د معنویت سلطه هم را باندې وه، ظاهري واکداران مو هم نور څوک وه، د معنویت واکداران مو هم نور څوک وه. خاوره زما ستا وه، واک مو نه لرو ده، کور زما ستا وه، واکمن زه ورته نه وو، د نظام چغې مو وهلې چې نظام مو خپل دی، اما واکمنان مونږ او تاسې نه وو. فیصله مو هغه په هیواد کې تطبیق وه چې کومه فیصله غربیانو کوله. آزاد په نوم باندې هغه څوک ګرځېدل چې چاته غربیانو آزاد ویلې، او بندي هغه څوک وه چې څوک د غربیانو په نس بندي وه. څومره وحشتونه مو ولیدل، څومره ظلمونه مو ولیدل،
څومره ناموس مو پایمال شه په دې وطن کې، څومره اقتصادي بحرانونو سره مخ وو، څومره ګلالي شهیدان مو ورکړل، څومره مو د ویر ټغرونه چې دی هغه غوړېدلي وه، کور په کور مو تورسرې ناسته وه په ژړا وه، کور په کور مو سپین ږیری ناستو په ژړا وه، علما مو بندیان ان تر دې چې مو واورېدل چې کومې بندیخانې مو په هېواد کې وې، شعار دا و چې دا بندیخانې نور دې بندیانو ته کفایت نه کوي، نورې بندیخانې جوړول پکار دي. عالم مو بندي و، سپین ږیری مو بندي و، متنفذ مو بندي وه، نوجوان با احساسه ځوان مو بندي و، تش د ازادۍ تر نوم لاندې مو ژوند تېروه. داسې وخت رب العالمین راوسته چې د حقیقي ازادۍ نه برخمن کړلو. رب العالمین حریت راکه، د اسلامي نظام خاوندان وګرځولو، د دې نه لویه ازادي چې هم د ظاهري جسد په اعتبار ازادي ده، هم فکري ازادي ده. الحمدلله نه به مو لیدلي وي، امید ساتو د رب العالمین په درګاه کې چې دا ازادي به همدغه شان مستدامه وي او د دغې ازادۍ لاندې به موږ او تاسې ژوند تېروو. مسلمانانو ورونو، دغسې یو عظیم نعمت چې ولس ته الله تعالی ورکړي، ولس ته څه پکار دي؟ قرآن کریم کې رب العالمین زمونږ او ستاسو دا ژوند په یو عجیب انداز کې تشریح کړی، چونکه زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړه، د هغې نه بعد مبعوث وګرځېده. داسې نه وه چې د اسلام دور او د اسلام چرچه وه. دعوت سلسله چې شروع شوه، اول په غټانو کې د نبی علیه السلام ملګرتیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کوي، په زنانو کې اوله ملګرتیا خدیجه رضی الله تعالی عنها کوي، نوجوانانو کې اوله ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علی رضی الله تعالی عنه کوي، غلامانو کې اوله ملګرتیا نبی علیہ السلام سره حضرت زید رضی الله تعالی عنہ کوي بقولن. یو څو متعدد ملګري وه. د اسلام دعوت او د اسلام طرف ته خلک رابلل دا آسانه کار نه و. څوک چې به د اطرافو نه راغلل او په نبی علیہ السلام به ایمان راوړه، یو شرط د نبی علیہ السلام به ورته دو چې ایمان دې د رب العالمین په درګاه کې قبول دی، خو یاد ساته خبر به بیرون نه کوي، دا به ځان سره پټه وساتې، بیرون به جهرن کلمه د توحید نه وای. وخت را روان دی رب العالمین به د حریت او د ازادۍ ورځې راولي، بیا به د هغې نه بعد ګورو. مسلمانانو به ایمان راوړه، توصیه به ورته د دې کېدله چې د ایمان اظهار به نه کوي، ایمان به ځان سره پټ ساتي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوت شروع کړه او خبره ورو ورو فراخېده، مکیوالو څومره پابندۍ په نبی علیہ السلام ولګولې، انفرادي پابندیانې ورباندې وې، اجتماعي پابندیانې ورباندې وې، اقتصادي پابندیانې ورباندې وې. په دارالندوه کې به د مکې مشرکان راغونډ شول، مشورې به یې کولې څه وکړو د دې سړي په باره کې. نوجوانان یې راته بېدینه کړه، عیاذا بالله، ذهنونه یې ورخراب کړل، په کار څه شی دی. آخري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هجرت ماموره کیږي او مبارک د هجرت نه وړاندې یو څه موده په شعب ابي طالب کې تیری، منشور د مشرکانو څه شو، وی راځئ هېڅ قسمه تعلق به ورسره نه ساتو، څه به پرې خرڅوو نه، څه شی به ترې راخلو نه، غم خادي به ورسره نه کوو، تعلق به ورسره نه ساتو، د کلي نه به یې بیرون کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ګران کور پریږدي، لاړه شعب ابي طالب ته د مینا په لور باندې. متعدد میاشتې نبی علیہ السلام په شعب ابي طالب کې تیری، گزاره د نبی علیہ السلام په څه شي باندې وه؟ مبارک پله فرمای چې اکثری گزاره مو په شعب ابي طالب کې دا په اوچو پاڼو باندې وه، پاڼې به مو راواخیستلې، او به مو خوټ کولې، هغه به مو څکلې، نرمې به مو کړې، هغه به مو خوړلې.
سرمنې به مو وخوټ کولې او نرمې به مو کړې هغه به مو خوړې د نبي علیه السلام بهترینه بیبي ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها مؤرخینو لیکلي چې د مبارکې بیبي د وفات لامل دغه سختۍ وي چې کومې سختۍ دی مبارک نبی علیه السلام سره په شعب ابي طالب کې تېرې کړې وي خو په دې د مشرکانو هغه زړونه یخ نشول آخري مشوره دا کوي راځئ راغونډ به شو نوجوانان را پیدا کړل ابلیس لعین مشوره ورکړه اوږده تاریخي واقعه ده د هر پدر نه به نوجوانان را واخلو شپې به لاړ شو په شریکه به پې حمله وکړو په شریکه به نبي علیه السلام قتل کو دشمني به یې چاته پاتې نه شي ابلیس لعین ویل بالکل بهترینه مشوره ده د شپې را روانیږي چې نبي علیه السلام قتل کړي وحی راغله نبي علیه السلام ته چې زه په خپل ځای باندې علي رضی الله عنه سملوه نوره مکه مکرمه پرېږده او روان شه د مدینې منورې په لور د شپې شپې نبي علیه السلام راوځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځان سره ملګری کوي څو شپې غار کې کوي بالاخره مدینې منورې ته ځي او په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم استوګن کېږي کور و پاتې شو قوم و پاتې شو خپلوان و پاتې شو علاقه ځمکه و پاتې شوه هر نوع پابندۍ پې ولګېدلې مبارک روان شه مدینې منورې ته مدینه منوره کې یو دور رب العالمین راوسته دور څنګه الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمای آیتونه راغلل عمومی مومنانو ته خطاب دی اے مومنانو واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض اے مومنانو هغه وخیات کوي چې کله تاسو ډیر لږ وئ په ځمکه کې مستضعفون فی الارض په ځمکه کې کمزوري خلک تاسو وئ ضعیفان تاسو وئ د هر لحاظه او تخافون اے مومنانو بیریدئ د دینه ان یتخطفکم الناس چې خلک به تاسو په سرعت او په جلتۍ سره وتښتئ همیشه به مو زړه کې دا ډاره وه چې خلک به مو وتښتئ رب العالمین فرمای حال مو څه شی و لږ وئ کمزوري وئ یریدئ د خلکو نه او دا خلک ټول درته یو طرف ته وه بدله مې څه شی درکړه فآواکم مومنانو ځای مې درکه درته ځای مو نه لرو ده ځای مې درته درکه وایدکم بنصره او په خپل کومک مې ستاسو تایید وکړه او تاسو مې مضبوط کړلی او درېمه مرتبه کې ورته وایي ښایسته روزي مې درته درکړله او دا درې بنیادي نعمتونه مې در باندې وکړل ځای مې درکه کومک مې درته وکړه ښایسته روزي مې درته درکړه د څه شي دپاره لعلکم تشکرون دې دپاره مومنانو چې تاسو زما د دغې عظیم نعمت شکر ادا کوئ دا خطاب په اوله مرتبه کې الله تعالی صحابه کرامو ته کړی او په دې آیت کې د صحابه کرامو د ژوند انځور پروت دی موږ او تاسو ته چې زما او ستا پیغمبر ډیر کم محدود ملګري لرودل قلیل و کمزوري په خلکو کې یریدل به د خلکو نه چې خلک مو په سرعت سره بونځي الله تعالی وایي درې عظیم نعمتونه مو در باندې وکړل ای مؤمنانو راځئ خپل حال ته وګورو دا شل کال انقلاب چې موږ او تاسو ولید تیر انقلاب به پرېږدو د همدغې آیت په مقتضا الله تعالی وایي لږ خلک وایي پشمار مجاهدین مو لرودل پشمار مجاهدین په ولسوالۍ کې په بسته ولایت کې 200 300 تر 500 پورې نهایت تر زرو پورې مجاهدین مو لرودل رب العالمین وایي لږ وایي او حالت مو څه شی وه په ځمکه کې ضعیف خلک وایي کمزوري خلک وای دنیا ټوله تاسو ته متوجه وه پیسې ستاسو په خلاف مصرفې دی رسنۍ ستاسو په خلاف مصرفې دی تیارې ستاسو په خلاف لګیا وې ژبې تبلیغات ستاسو په خلاف لګیا وه او ډاره څومره وه تخافون ان یتخطفکم الناس دینه یریدئ چې خلک به مو په سرعت سره بوزي څومره ډاره وه نن خو هر سړی وایي دغه د سن امام پرېښي بلم پرېښي زم مجاهد یم زم غازی یم هر سړی د جهاد چغه وهي خو لیکن هغه خلک چې بالفعل په جهاد کې ښکیل وو تاسې لږ د هغې نه پوښتنه وکئ چې الله تعالی صحابو ته وایي چې تخافون ان یتخطفکم الناس وایي ستاسو حال څه شی وه دا ډاره په دوی کې م وه اوس په چا په راځي په کور باندې اوس په چا په راځي دشته کې اوس په را باندې خلک راشي دا صحنه د ژوند دا لحظه لحظه دوی په ډاره تېروله
لحظې لحظې د تکلیف سره مخامخ ولیدل مونږ او تاسو چې څومره د وحشت نه ډکې چاپې مؤمنان مسلمانان ورسره مخ وو دا کړاوونه او بدرنګۍ مونږ او تاسو ولیدلې نعمت رب العالمین څه شی راکړه فآواکم الله تعالی وایي ځای مې درکړه شکر نه دی پکار دشتو کې مو ځای نه و رب العالمین په ښار کې ځای راکړه وأیدکم بنصره رب العالمین وایي په خپل کومک مې ستاسو مدد وکړه مدد مې څنګه وکړه چا دا تصور کوه چې د 50 نه بره ملکونه دا پرمختللي طاقتونه دا مجهز سنبال په هر قسمه وسلو باندې په افرادو باندې په تیارو باندې په روپیو باندې دا د یو کمزور مجاهد دته د شکست ورکړي نه مو لیدل چې مرمۍ به منډلې په خاوره کې د هوان چې به راوباسلې او هوان ته به راوړي نو کلس مرمۍ به یې وبې غورځولې دوه دریو به پکې انفجار وکړه او باقي به نورې پټاقۍ لمدې وې ویل که مرمۍ په خپل ځای باندې پاتې شولې همدغې ولس چې همدا وسلې مؤمنانو ته ورکولې کور کې به یې ګولۍ پټې کړې وې د ټوپک راوبې یې باسلې لس پنځلس به پکې روغې وې لس پنځلس به پکې خرابې وې خو که دا روغې م وي چرته ستا زنګ وهلې مرمۍ او چرته دا ډرون تیارې چرته ستا زنګ وهلی ټوپک او چرته دا پرمختللي اسباب چې دا اوس مجاهدین کیسې کوي چې دې بګرام ته وای ننوځې داسې د کوټې په اندازه غټ غټ سکرینونه لګېدلي وو چې یو ځای کې به ټک وشو صحنه به یې راواړوله ډرون تیاري او کیمرې ګرځېدلې او دا صحنه به یې داسې کتله چې دا مجاهد دلته روان دی دا دلته روان دی دې اسبابو ته او بیا شکست دا د مسلمانانو د عقل خبره نه وه رب العالمین وایي وأیدکم بنصره بس ما کومک وه ما تایید درکه درته ما درته کومک وکړه ستاسو مې نصرت او امداد وکړه هغه وخت کې صحابه کرامو ته وایي واړه طاقتونه نه روم لوی طاقت وه فارس لوی طاقت وه د مکې مشرکان د عربو سره او د اطرافو د یهودو سره چې په خلاف د نبی علیه السلام راغونډېدل دا واړه طاقتونه نه وو خو چې دا هر طاقت ته رب العالمین شکست ورکو وأیدکم بنصره دا نن چې ځان ته روشن فکران وای ډېر چې موږ کینو یو بل د خولې نه اورو وی طالب خو د یو معاملې په نتیجه کې راغلی وی معامله وشوله او د معاملې په نتیجه کې دغه د حکومت راغی که معامله نه وای دی حکومتونو ته دا شکست چا ورکولی شو دا طاقتونه د افغانستان نه چرته تلل نو زه وایم الله دې په ژبه ګونګ که که د معاملې په نتیجه کې مجاهدین راغلل دا څنګه معامله وه چې کله دوی د دې ځای نه وتل او ورځې کمې پاتې شولې نه مو کتل چې سوال زارې کولې مجاهدینو ته چې په دې ورځو کې راته لږ توسیع نور هم راولئ چې موږ دې ځای نه نور په وتو باندې یو دا زما او ستا فضا چې روزانه 1520 او 30 تیارو نیولې وه او دا عسکرې پکې بارول دا سره کم معامله وه خو ورته به یې ویلي وی چې طالب جانه په قراره کښېنه چې تر څو زه نه یم وتلی په وطن کې دې ونه وینم معامله خو دې شي ته وایي دا چې مجاهدین په چوکونو کې ولاړو او د دوی د تیارو د لاسه زمونږ غوږونه کاڼه معامله دې شي ته وایي او معامله بیا دې شي ته وایي چې نن د الحمدلله امیر المؤمنین هم ولاړي وزیران دې هم ولاړ وي او د امیر المؤمنین نه واخله د یو مجاهده پورې شعار دې دا وي چې وطن ته زه په معامله نه یم راغلی وطن ته زه فاتحانه راغلی یم د ازادي مونږ ته چا په سوال کې نه ده راکړې ازادي د سرو وینو په قیمت راغلی ازادي د قربانیو په برکت راغلی ده معاملې نه دي کوی چې اسباب کم وه او د هغې خلکو اسباب ډېر وه شکست یې څنګه وخوړه موږ هم وایو عقل زمام نه مني خو لیکن وأیدکم بنصره دا د مؤمنانو او د قربانیو نتیجه وه خو لیکن د رب العالمین د نصرت نتیجه ده الله تعالی چې وغواړي او رب العالمین دی او جماعت کومک کوي بیا داسې وي چې دا 450 ملکونه رب العالمین ذلیله د دې خاورې نه بوتل او الحمدلله نن موږ او تاسو پکې لوړې سترګې ګرځو نو دا ورته وایي چې وأیدکم بنصره او دریم وایي ښایسته روزۍ مې درته درکړې تاسو فکر وکئ دا د مجاهدینو پایلوچ خپې موږ او تاسو لیدلې وې دا سړی ډوډۍ چې ورته دا زموږ او ستاسو زنانه وروړلې سنګرونو ته او زموږ او ستاسو د سپین ږیرو وروړلې ورته دا موږ لیدلې وې
دا چې بناستو د 3 ورځو ډوډۍ وچه او په اوبو یې لمدوله او هغې خوړله دا صحنې موږ په سترګو لیدلې وې و رب العالمین وایي سختي مو هغه وه نن مې ښایسته روزي درته درکړله ښایسته روزي څه شی وه چا فکر کو چې په یو ذریع کې د یو ملک رئیس جمهور ګرځي او بیا د په هغې ذریع کې یو ادنا مجاهد ناست په لاره دې رواني نعره تکبیر نعره تکبیر زنده‌باد علمای حق دا نن چې مجاهدین په دې خوخو موټرو کې تیریږي او دا نور دلته ولاړې عینه دا وګوره اوس جهاد یې کوو قرباني ورکول او زرو موټرو ته وګوره دا نن په زرو موټرو کې ناست دي نن یې ودونو ته وګوره چې ودونه یې روان کړي بنګلو ته وګوره چې کورونه یې جوړ کړل عزت ته وګوره چې دا دومره مخې ته پراته دي مونږ وایي نه ولې زرې موټر څه وکړي بیا هم تا ته پرېږدي چې ته پکې وګرځېږې دا کم نعمتونه چې الله تعالی مؤمنانو ته تیار کړي هغه هم اوس بیا تا ته پرېږدي چې دا 20 کاله دې خوړل اوس هم ته خوره دا کم بلډینګونه او ماڼۍ چې دې جوړې کړې وې د امریکایانو په روپو او نن مجاهد راغی بیا دې څه فکر دی چې بیا دې په مغې خړ کور کې کښېني نه ورزقکم من الطیبات رب العالمین وایي پاکه روزي مې درکړه حقدار امدا مجاهد دی حقدار د دې نعمتونو هغه څوک دی چې چا 20 کاله د خپل سینه د کفارو ګولې ته نیولې وه حقدار د دې بنګلو هغه انسان دی چې چا دا 20 کاله د خپل ژوند په لاس کې نیولې او د خپل سر په لاس کې نیولې او تاوه را تاووي الله تعالی وایي دا نعمتونه مې د دې په نتیجه کې درکړي تاسو ته څه پکار دي لعلکم تشکرون نن موږ د دغې نعمت ته شکرانې دپاره راغونډ یو چې د الله تعالی د دې عظیم نعمت شکر ادا کو علما ناستې شکر 2 شیان غواړي یو اعتراف بحق المنعم او بل صرف د نعمت لرضا المنعم شکر کې 2 کاری یو دا چې کم ذات نعمت وکړه در باندې اعتراف پکې ور باندې ته به نه وایي چې دا زما کمالو دا د بل چا فرضو وه او دویم چې کله نعمت تر باندې الله تعالی وکړه د شکر دویمه ماده دا ده چې د خپل نعمت په دغه په رضا کې صرف کوي نن که زموږ مجاهدینو باندې او زموږ په دې ولس باندې الله تعالی دا دومره عظیم نعمت کړی او موږ تاسو د دغې عظیم آزادۍ برخمن ګرځولي یاستو په کار دا ده چې د رب العالمین رضا پکې ولټو او ای افغانانو مخکې شیوخو درته ویل د آخري خبره درته کوم د الله خاطرو کې ناشکري مه کوئ د رب العالمین ډېر سخت عذابونه دي دا 45 کاله مو ولیدل 45 کاله راځي رب العالمین یو ښه فرصت را کړی الله تعالی یو ښه چانس را کړی قدر یې وکړو عزت د دغې وخت وکړو ګټه او فایده ترې نه واخلو داسې صحنې ما ولیدلې ولې موږ او تاسو په د خپلو خولو چغې نه وهلې چې خدای امن راوله ډوډۍ درنه نه غواړو دا د امن چغې مو ولې وهلې د امن چغې خو مې په دې وهلې دا صحنې مو ونه لیدلې چې د یو کور مخې ته 2 تابوتونه پراته و په یو سپین بیرغ لګېدلی و په بل 3 رنګه بیرغ لګېدلی وه یو طرف یو ته شهید ویلې بل طرف بل ته شهید ویلې د یو پلار 2 بچي پراته وه مور یوې سر تم راتلله جړلې د بل سر تم راتلله جړلی پلار کله د یوې جنازې سر ته راته جړلې او کله د بلې جنازې سر ته راته جړلې او هغه وخت کې مو دا چغې وهلې چې رب العالمینه د دغې عذاب نه مو خلاص کا چې ادنا دومره فرصت مو نه پیدا کو چې خپل بچی مو دفن کړی دا 400 جنازې دا 300 جنازې دا 500 جنازې چې دا روزانه د افغانانو دروازو ته را روانې وي یو د طالب په نوم باندې بل د اردو په نوم باندې او دواړو ته یو پلار ناستو او دواړو جنازو ته یوه مور ناسته وه ولې افغانانو هغه صحنه مو هیره شوه دا چغې مو نه ویلې چې رب العالمین د عذاب نه مخلاص کا نور څه شی در نه غواړو نه او بل اقتصادي بدلون د کومې راغلی دی دا نن چې نن لګیا دي رسنیو کې خلک تبلیغات کوي دا زمونږ چې دا ځان ته روشن فکره وایي دوی تبلیغات کوي ولا نظام راغی د امارت او اقتصاد ګډوډ دی اقتصاد په دې وطن کې وکړه وغریبه تا خو هغه وخت کې هم خاورې خوړلې چېرته تا ته خلکو دا ګل په غاړه کې اچولی وه چېرته موټر درته دروازې ته درولی وه خو مغه 15,000 معاش ته اخسته اخیری نتیجه دا و چې تابوت په درته دروازې ته کې خو د نور بدن په خپل مخ روانو د وطن کې اقتصاد چیرته و او بیا په دغه کم اقتصاد چې دا دومره کومکونه زمونږ استادو د دې زاړه حکومت سره کېدل کوم طرف لاړل چیرته بنیادی کار وشه
بله ورځ مې د وزیر د خولې نه اورېدل، یو خبریال ته پوښتنه کوله، دی ورته وایي افغانان نن زموږ په کړنو باندې ناشکري کوي، ناشکري ورته نه ده پکار. موږ ته چا دولت نه دی پرېښی، موږ ته چا روپۍ نه دي پرېښي، موږ ته خالي بانکونه پرېښي، موږ ته په کوڅو کې پوډریان پرېښي، موږ ته چې د ملکونو د برق بلونه پرېښي دي، موږ ته چا پیسې بانکونه ډک نه دي پرېښي چې افغانان نن موږ نه هغسې توقع لري چې په یو کال کې موږ په پښو باندې ودروئ. دا نه ګوري څو ورځې مخکې برق کټ و، دا ولې کټ وه؟ خو پیسې پاتې وي د زاړه حکومت او اوس حکومت لګیا و برقونه یې خلاصول. د دې کمو امکاناتو مطابق دغه د الحمدلله کارونه مو روان دي. د شمال نه چې به درته مریض راوړه مخ په کابل باندې، نو که الله به قسمت پد بچ کړی و بیله خبره وه، کنی نور د لارې د وجې نه به کابل ته درته مړی را رسېده. په 20 کاله دا دومره ډالر چې زما ستا د وطن ته راغلل، چا پکې بنیادي پروژه په دې وطن کې جوړه کړله؟ دا دیوالونه چې دا دوی ځان ته پوستې جوړولې خاورې راته نه دي پرېښي، چا بنیادي کار وکړه؟ راځي رب العالمین یو فرصت را کړی، د دغې خپل وخت شکر وباسو. کوم شی عقدې چې په زړونو کې لرو په هغې باندې پښه کېدو، د خپلو شخصي منافعو نه تیر شو، خپل ملي منافعو ته وګورو، د خپل ملک منافعو ته وګورو، د خپل نظام منافعو ته وګورو. دا زه ډاډ درکومه د الله په ذات قسم که صادقانه او مخلصانه د خپل نظام ترڅنګ ودرېدلی، کومو خلکو که په 100 کاله کې یو کار کو، دا زه وعده درکوم چې اوسنی نظام به هغه کار موږ او تاسو ته په 10 کاله کې کوي. الہ العالمین دې د دغه عظیم نعمت ته شکر ادا کولو توفیق موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي. علما او مشایخ ناست دي، وخت مې ډېر ونیو، څه زیادت نقصان رانه شوی د هغې عفو غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.